اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هیبت الله خونزاده له لوري یو نوی او ښکلی فرمان جاري شو. د اسلامي امارت د چارو ادارې خپور کړي بیان کې راغلي دي چې اعلی قدر امیر المؤمنین په شفاهي هدایت دولتي ادارو کې د مسؤلینو له لوري په دندو کې د خپلو ګمارل شویو زامنو د منفکولو حکم کړی ده. چارو اداره زیاتوي چې امیر المؤمنین ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکه دولتي ادارو مسؤلینو ته امر کړی چې د خپلوۍ او شخصي اړیکو پر بنسټ د چاته د وظیفې ورکولو څخه کلکه ډډه وکړي. بیان کې راغلي چې د دې حکم وروسته د مسؤلین تر خپل امر لاندې اداراتو کې مقرر کړي زامن منفک کړي او پر ځای د نور کسان تعیین کړي. همدا ډول په یو بل فرمان کې د بنګو کرل په ټول افغانستان کې منع اعلان شوي دي. په دغه فرمان کې راغلي دي په امارتي ادارو کې د ځینو مسؤلینو لخوا د خپلو ټاکل شویو زامنو د انفکاک په اړه د مشرتابه حکم. د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه په شفاهي هدایت په امارتي ادارو کې مسؤلینو له لوري په دندو د خپلو بچیانو ګمارلو د منفکولو حکم د 1443 هجري قمري کال د 13 ګڼې حکم په اساس ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکه امارتي ادارو مسؤلینو ته امر شوی ده چې د خپلوۍ او شخصي تعلق پر بنسټ چاته د وظیفې ورکولو څخه په کلکه ډډه وکړي. په دغه حکم کې راغلي د ټولو امارتي ادارو مسؤلین چې تر خپل امر لاندې اداراتو کې یې خپل یو یا څو زامن مقرر کړي دي د دې حکم له ابلاغ وروسته منفک دي او د خپلو زامنو پر ځای د نور کسان مقرر کړي. په داسې وخت کې د یو داسې امر صادرېدل د شفافیت په لوري یو ستر ګام ده. خپلوي پالل او د لیاقت پر ځای د خپلوۍ پر اساس خلک مقررول هغه څه دي چې دولتي ادارو د بربادښت او بربادوالي لامل ګرځي. په داسې وخت کې د یو داسې فرمان صادرول ډیر ښکلی کار ده چې انشاءالله ډیرې ښکلې نتیجې به ولري.